بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو بیا د یو ډیر ستونزمن ټاپک سره مخامخ یو چې هغه په الماني ژبه کې د ارتیکل خبره ده. ارتیکل په الماني کې د نوم سره یو بیخي تړلی توکی دی او ترنه بیلیدی نشي. موږ د bestimmt او unbestimmt ارتیکل په هکله وغږیدو. نن موږ دغه ارتیکل یو څه په پراخه توګه سره څیړو. هیله ده چې ډېر به ستونزمن نه وي. درې ارتیکلونه لرو. دیا دس دی د درې واړو جمع دی ده. دس دا ځای لري. اصلا ما دلته راوسته ځکه دیا او دس په ګرامري بدلونونو کې ډېر سره نږدې دي، نو دا ما دغسې وکړل. دا د نارینه دپاره دیا دس د منځني او دی د ښځینه او دا دی د درې واړو جمع ده. اول ګورو دیا، هغه چې ژوندي شته دي او جوړه لري. ښکاره خبره ده چې نارینه او ښځه لري، نو په هغې کې نارینه نارینه دی. دیا فاته پلا. په وختونو کې دیا تګ او دیا باوم ونه. تګ ورځ، باوم ونه. په نورو بعضې ځانګړتیاوو کې نارینه نومونه په پای کې ځینې نښې هم لري چې سړی د هغې نه پوهېدی شي چې دا نارینه دی. د ساري په توګه تیپیش. دا ایش چې هر ځای کې راشي د نوم سره هغه نارینه دی. یا هونیش ګبینی. دا ایک هم نارینه وښیي. څویلینګ ای انجی دا هم نارینه وښیي. د ځینې جرمني خارجي لغاتونو دپاره هم لارې شته، لکه په پای کې چې ایر یا اور راشي دا هم نارینه دي. یا نور داسې نښې شته چې هغه لاتین نارینه نومونه دلته راغلي دي، نو هغه سړی د هغه پایتورو څخه پوهېدلی شي چې دا نارینه دي. یو بله ستونزه د پښتنو دپاره په جرمني کې دا ده چې دغه ای په پای کې په پښتو کې زیات په ښځینه نومونو او صفتونو کې راځي. نو سړی داسې اټکل کوي چې ګوندې دغه ای به په جرمني کې هم په ټولو نومونو کې ښځینه وي په پای کې. دا تر یو بریده ټیک ده، خو ځینې نومونه شته چې هغه په پای کې ای لري او نارینه دي، لکه تی دوه ای لري. یا لووه دیا لووه زمری. Der Glaube, عقیده. Der Kaffee, der Hase, der Affe، بیزو. دا نارینه نومونه دي، خو په آخر کې ای لري. نو په دې باندې باید سړی تیر نه وځي او دا یو څو نومونه زده کړي. دوم منځنی یا د دس ارتیکل والا. دا زیات هغه دی نومونه ارتیکل دی چې هغه ځینې حیواني او یا د کوچنیوالي دغه هم ولري، لکه das Kind، das Mädchen وړه نجلکۍ، das Buch او das Mädchen ښین دلته راغلی. دا نومونه د منځني جنس دي او دا هم ځینې
ځانګړتیاوې لري لکه په اخر کې چې خین راشي لکه دلته هم چې ولیده یا لاین راشي او یا توم دا د لاتین څخه راغلي لغاتونه نو هغه د منځني جنس وي یو بل شی چې هغه ګمان کوم چې ما به وردغه کړی دوی ډېر لږ وښودلی دی هغه لغتونه دي چې له فعل نه نمونه شوي او په ګې باندې ګې ای باندې یو ډول پارټیسیپ یا فعلي نومونو په ډول باندې سړی ویلی شي لکه ګزت دغه ګې چې په سر کې یو څو ډېر کم کیدای شي په بل دغه کې جنسیت کې خو ډېر یې په منځني کې راځي دا هم یو قانون کیدای شي چې په ګې باندې ګې ای باندې پیل نومونه د منځني جنس وي خو په کتابونو کې هغه ځانګړتیاوې چې د پایتورو له مخې معلومیږي هغه تاسې بیا پیدا کولی شئ او له هغې څخه یې ښه زده کولی شئ دریم دی یا ښځینه همغسې لکه په دیا کې د جنس له پلوه د موته مور دی نخت دی زونه نو دلته ای راغله زیات نومونه چې ای لري په اخر کې هغه ښځینه وي خو دلته نارینه هم شته تاسې ولیدل په ښځینه کې ځینې لارې او قواعد هم شته دی چې هغه د دې نومونو په ځانګړتیا کې کومک کوي لکه اونګ دیریګیرونګ یا بعضې نور روستي توري لکه هایت کایت او ځینې نور هم شته دی لکه ایست او یا اس ای ایکس دا نومونه په ښځینه پایو کې راځي چې هغه تاسې له نورو کتابونو نه زده کولی شئ ستاسې دپاره بریا او ښه ورځ